بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل في هاء التأنيث التي رسمت تاءً. دې باب کې د تأنیث ها یا د تأنیث تا، ځکه دا تأنیث تا چې دی نو دا په وقف کې په ها باندې بدلیږي، نو تأنیث تا ورته ویلی شو، تأنیث ها ورته هم ویلی شو. بله کلمه د امرأتون ده، لعنت نه وروسته بله کلمه امرأتون ده. یوسف عمران القصص په سورة یوسف کې هم شته، سورة آل عمران کې هم شته، او په سورة قصص کې هم شته، او په سورة تحریم کې هم شته. قصص تحریم، صحیح شو؟ تحریم په دې بل شعر کې ده. امرأتون، کلمه د امرأتون په سورة یوسف کې، وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز، او آلته دا تا چې لیکل شوی ده مفتوحه سره لیکل شوی ده. سورة یوسف عمران، وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، 15 نمبر آیات. سورة قصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، 9 نمبر آیات. سورة تحریم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، اور پسې وامرأة لوط، دواړو کې 10 نمبر آیات. یا وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دا درې ځایه په سورة تحریم کې راغلی. بله کلمه د معصیت، کلمه د معصیت وایي بقد سمع یخص، کلمه د معصیت بقد سمع یخص، هغه د سورة قد سمع یا د سورة مجادله تر خاص ده، بل ځای کې نشته. دو ځای راغلی ده او دواړه په کوم ځای کې راغلی ده؟ سورة مجادله خو د بقد سمع سره خبره کړې، بقد سمع یخص، یعنی دا کلمه د معصیت خاص ده یوازې د سورة مجادله دپاره. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، 8 نمبر آیات. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. بس خلاص، کلمه د معصیت ده، هم د یو صورت پورې خاص ده، هم دغه دو ځایونو کې دي، نور ځایونو کې نشته. کلمه د شجرت، کلمه د شجرت په سورة دخان کې دا یو ځای راغلی ده. ان شجرة الزقوم په دخان کې. سنت، کلمه د سنت ده فاطری په سورة فاطر کې، فکر کوم 3 ځای راغلی ده او ټول هم دلته راغلی ده. فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فاطري كلا، فاطري كلا په سورة فاطر کې ټول، صحیح شو؟ والانفال په سورة انفال کې موشته ده سنت کلمه. واخرى غافري، او په آخر د سورة غافر کې هم وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سورة انفال، سنة الله التي قد خلت في عباده. سورة غافر، صحیح شو؟ نو کلمه د شجرت او سنت هم ختم شو. بله کلمه د قرت، دی وی چې قرت عینن، د قرت کلمه چې د عینن سره راغلی، تام په یو ځای راغلی ده، عینن ورسره خاص کړی، قرت عینن. جنتون، او کلمه د جنت هم پتہ مفتوحه سره راغلی ده او قرت هم راغلی ده. فی وقعت په سورة واقعه کې، کلمه د جنت راغلی ده په سورة واقعات کې.
واقعه کې ولته واقعات ذکر شوی واقعه او قرۃ چې دی نو دا په سورۃ قصص کې راغلی په 9 نمبر آیات کې قرۃ عین لی ولک په سورۃ هغه کې جنت راغلی فروح وریحان وجنة نعیم صحیح شو دا د کلمه د جنت مسله شو بل کلمه د فطرت کلمه د فطرت دا کلمه د بقیت دا کلمه د وبنت دا او خپل کلمت دا سو کلمات شول فطرت بقیت وبنت کلمت دا څلور کلمات هم په قران مجید کې تای مفتوحه سره لیکل شوی دي فطرت په سورۃ روم کې راغله ده فطرت الله التي فطر الناس عليها 10 نمبر آیات بقیت دا کلمه په سورۃ هود کې راغله بقیت الله خیر لكم ابنت کلمه په سورۃ تحریم کې راغله ده ومریم ابنته دا کر اصل کې دلته وصل کې ومریم ابنه عمران التي احصنت فرجها 12 نمبر آیات کې او کلمه ده وتمت كلمه ربك الحسنى دا وکلمت کلمه په کوم ځای کې راغله ده اوسط الاعراف کلمه چې دا په سورته اعراف کې راغله ده او اعراف په مینس کې راغله ده وكل مختلف او صد کلمه کې صوت اعراف راغله ده کلمتون کې چې مخکې ذکر شو او دا تا چې ده ټول کلمې دلته چې ذکر شول د قراء په کې مختلف په دې کې اختلاف موجود ده مختلف د قراء ترمنځ په کې سړې غړې په کې موجود ده ځنې خلک یو قوم ځنې خلک نو دغه دا قران کې پر رسم کې ته مفتوحه سره کل شي اختلاف په چی شي کېدا جمعا وفردا د جمع او مفرد لمخي فيه پدې کې بالتا پوګدتا سره دي کې اختلاف موجود ده په جمع او په مفرد کې ځنه په جمع کې یو رقم لیکل غواړي او په مفرد کې بل رقم لیکل غواړي او جمعا وفردا اختلاف کې موجود ده هو علمي انا جمعا وفردا کې بالتا پتا سره عرف چې پیژندل شوی دي او لیکل شوی دي یا دلته چې کم لکه هغه جمعا وفردا کې چې اختلاف ده هغه کم کلمات دي دا دي والقوه في غيابة الجب غیابت او غیابات الجب غیابت فرد او غیابات جمع ده شته کنه بعض وخت تاسو خو اورئ کنه فی غیابات الجب چې وی هغه دقت کی ته اشاره ده چې فيه مختلف په دې کې اختلاف ده چې شي اختلاف ده جمعا او فردا یو کلمه ده غیابات الجب غیابات الجب فرد او غیابات جمع یا مثلا آیت فرد آیات جمع په دې کې وایي اختلاف شته همدغه دی وجه نه چې دنو دا تاګانې تاسو ته درو پیژندل شو عرف درو پیژندل شو چې دې تاګانو سره لږه گزاره کوي او دغه ځایونو چې په نښه شول دا پتاي مفتوحه سره لیکل شوی دي د دین علاوه په قران مجید کې په نور ځایونو کې تا راځي هغه پتاي مربوطه وي او تا مدوره وي چې ورته ویل کېږي تای تانیث قدام تای تانیث دي خو التي رسمت تاءن دا هغه تانیث دي چې لیکل شوی دي په چی سره پتاي زبر سره بس ان شاء الله ها دا الفاظ را سره ووري باب هاء التانيث التي رسمت تاء مریض زي ما واساسو نوزي
ورحمة الزخرف بالتا زبرة. أغاز لك جوندي شيء. الأعراف روم هود كاف البقرة. نعمتها ثلاث نحل إبرهم. معا أخيرات عقودي أو عقودو دولا تلفظ تنيني هم په کسری سره او هم په ضمیر سره. معا أخيرات عقود الثاني هم. لقمان ثم فاطر كالطور. عمران لعنت بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص. تحريم معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري. كلا والأنفال وأخرى غافري. قرة عين جنة في وقعت. فطرة بقيت وابنت وكلمت. أوسط الأعراف وكل ما اختلف. جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.